صرف شاعري ده د شاعر او مینوال ترمنځ، نوره ځانځاني ده د شاعر او مینوال ترمنځ. دومره یو سړی د بل سړي نه متاثره دی، سمه بندګي ده د شاعر او مینوال ترمنځ. ځان ته یو شاعر پکې د ژوند ملګری وموندو، جوړه اشنایي ده د شاعر او مینوال ترمنځ. دی وایي واوا او هغه وایي مننه جي. ښه سوداګري ده د شاعر او مینوال ترمنځ. دلته څوک کیدای شي د شعرونو اختلاف لري، ځکه خاموشي ده د شاعر او مینوال ترمنځ. اوس د ځان شعرونه حامد خپل ځان سره ووایي، ستره جدایي ده د شاعر او مینوال ترمنځ.